نه نو لکه اوس څه شی دله راوړمه اوس بېبې نو ته هم پکې تیرې غږونه کې سړیه موږ اوس په څه پوهېږو چې ته ما دوکان ته لېږې ګلبالي مولا دې په دې وچ ټاند راتاو کا ویم دا چرګ راوړه که نه راوړه دلته خدای انصافداره وچ دې کړمه یا تور وربلیکو په مخ د نوانه دا اور رالګوي زه یې کړمه دیوانه دا کوم ساز دی؟ هر یو غم به درنه درکړم خدای دې ورک کا الله دې داسې ورک که چې په دې ځای باندې ډولرانه شي ستا د لاسه زه ډېره تنګه ناسته یم او بیخي خدای دې چرم دې غر ته راموله دا زوی غر ته سم نه وایي په خدای تعالی یقین وکړه هغه خو نشته ورک شوی ده چېرته خوراک پسې به ګرځي دا خو ته وې که نه په ایمان ما نه بله ورځ رانه روغ پیپسي رانه واخېستو وایي تاله دا خېټه خرابوي ماله یې راکړه شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه قدرمنو تاسو ګورئ ولسي عدالت او زه محمد کاشف زما تر څنګه عبدالله ولاړ دی دا یو مزاحیه سړی هم دی د ډېر ټیلنټ خاوند دی پیانو غږولی شي د مختلفو اکټرانو اوازونه کولی شي دله خدای پاک چې کوم صلاحیتونه ورکړي په هغه باندې به دوی سره خبرې اترې کوو او دوی سره به نن دغه انټرویو ریکارډ کوو قدرمنو کتونکو عبدالله چې کوم دی په موبایل کې یو داسې قسم پیانو غږوي چې تاسو به حیران شئ کوم انګلیش ساونډونه چې دي هغه په دغه پیانو کې وهلی شي نو راځئ موږ سره د پروګرام شروعات کوو عبدالله یو جهان مننه کوم چې موږ د پروګرام کې وخت راکړو ډېره مننه کاشف صاحب چې تاسو بریلنګ ته وخت کې دلته راغلي او ما نن پروګرام ریکارډ عبدالله دا راته ووایه چې د مزاحیه څیزونو سره یا د دې فنکارۍ سره یا د دې ټیلنټونو سره د کوم وخت نه تعلق ساتي کوم وخت نه ورسره وابستګي ساتي یاره دې سره لکه ما سو به ساده موبایل په هغه وخت کې ما دا ډرامې مامې ډېرې اورېدلې د چا ډرامې به دې اورېدې زیات و ما اسماعیل شهید ډرامې اورېدلې هغه مې ډېر زیات وخت دی زیات او دا اوس چې کوم دی نو اوس خو غټې موبایل راغلي اوس راته ایله دغه میلاو شو څه دې تیز زده کړل د غټو موبایلونو بس د غټو موبایل نه خو دا چې د اکثر د ساده ګل دلی شي یا د بیبي وینز والا شي دوی دا ډرامې مامې کوي نو دوی دا اوازونه ماته لګي د ساده ګل اواز دې کتونکو ته وکړه چې ساده ګل اواز مې داسې دی چې نه نو لکه اوس څه شی دله راوړمه اوس بېبې نو ته هم پکې تیرې غږونه کې سړیه موږ اوس په څه پوهېږو چې ته ما دوکان ته لېږې او د بیبي اواز درځي بالکل راځي وکړه یا ساده ګوده یا زوی پاسه که نه هګۍ در سره راوړه زوی ګوره لاړ شه او چرګې ته اږدمه د خدای تعالی یقین وکړه چې هغه نور چې کومې دی هغه خو سکا شوی خو لاړ شه او هګۍ در سره راوړه دی دوکان نه نه نو زه هګۍ راوړمه خو هلته مې په لار کې ستا ورور نه پرېږدي یا زوی غر ته سم نه وایي په خدای تعالی یقین وکړه هغه خو نشته ورک شوی ده چېرته خوراک پسې به ګرځي دا خو ته وې که نه په ایمان ما نه بله ورځ رانه روغ پیپسي رانه واخېستو وایي تاله دا خېټه خرابوي ماله یې راکړه او د بابا اواز راته وکړه د بابا اواز داسې دی چې لکه اکثر ساده ګل نه یا کور کې یا بیبي ورته قار شي ګوره ښځې مه کوه که نه تنګول مه کوه په خدای یقین وکړه که د کور نه لاړم که نه نو بیا به را پسې ګرځي والله که دلته دله راشم خدای دې ورک که الله دې داسې ورک که چې په دې ځای باندې ډولرانه شي ستا د لاسه زه ډېره تنګه ناسته یم او بیخي خدای دې چرم دې غر ته راموله او زه مننه د اسماعیل شهید اواز تاسو ویلي چې ما راځي د اسماعیل شهید اواز راته وکړئ د اسماعیل شهید هغه هم داسې دی مشکل ده که سیم ټو سیم راشي خو بیا هم ګلبالي مولا دې په دې وچ ټاند راتاو که ویم دا چرګ راوړه که نه راوړه دلته خدای انصافداره وچ دې کړمه دا دغه یو داسې کار وکړه چې کتونکو دپاره ښکلې ټپې ورته ډالۍ کړې یو څو ټپې داسې انداز کې دي چې غم د کمیس نه دی چې زوړ شي زوړ شي یا غم د کمیس نه دی چې زوړ شي زوړ شي یا زما د عمر سره سم دي ستا غمونه هی یا مورې واده مې مطلب نه دی نه دی یا مورې واده مې مطلب نه دی نه دی یا تاله کارونو لا ملګري راولمه هی یا د تور غرونو پناه یاره یاره یا د تور غرونو پناه یاره یاره
یا دیدن دی بات سره شامل کا چې راځي نه ہے یا پتور غرورانه پنای پنای یا پتور غرورانه پنای پنای یا کمی اشنائی را لگرت خطونا ہے یا تورور بلی کو پا مخدان وانا داورا لگوی زیکلم دیوانا یا تورور بلی کو پا مخدان وانا داورا لگوی زیکلم دیوانا. ډیره مننه عبدالله. یو ښه او ښکلی پیانو غږی چې کوم وایرل ساوندونه دي په دې ټیک ټاک او په دې فیسبوک کې به تاسو ګورئ نو هغه چې کوم دی نو موږ به تاسو ته ایږدو دی په موبایل کې چې کوم دی هغه شان طریقه کار سره غږی. نو عبدالله ریډي؟ بالکل ریډي موته. دا چې کومه دی نو دا کیمرامین صاحب تاسو را نږدې کړئ. دا چې کومه دی نو یو عامه پیانو ده په موبایل کې تاسو چې کوم دا اپسونه ګورئ دا یو عامه پیانو دی. نن به تاسو ته دې نه دغه پیانو ږدو. دا جی سیټینګ روان دی شروع ده بس ده. دا د پښتو ساز دی. دا کوم ساز دی؟ هر یو غم بدن لرکم خوشاله. یو بل یو ساز دی ویوهیمن اوستا عربیک دی. عربیک ساوند دی. د برورو کې د قدمونه لیلا
ټیک شو جی دا چې کوم دی نو تاسو ته عبدالله پیانو مو غږوله نو زمونږ پروګرام سر ته رسي چېرته چې مو د ځان ډېر خیال ساتئ د بل پروګرام پورې خپل رور کاشف له ورکړي اجازت د لوی الله په امان